د بلخ حیرتان په لویه لاره د اسلامي امارت د شهیدانو په نوم د یو جومات د بنسټ ډبره د بلخ والي په ګډون د یو شمېر مسؤلینو لخوا کېښودل شوه. د بلخ والي له ټولو هغو سوداګرو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د شهیدانو یادونې په پال یاد جومات جوړولو اراده وکړه. ښاغلي وفا د شهیدانو اتلولۍ او مبارزو ستاینه وکړه. ویې ویل چې همدا اتلانو چې په سنګرونو کې به د خپلې خاورې او خپلواکۍ راوستلو لپاره خپل ځانونه قرباني کړل. ځکه دا یو تاریخي د شهداو تاریخ تازه کول دا زموږ ستاسو نسلونو ته پاتېږي، ځکه دا یې قرباني سوې ده چې دا په تاریخونو کې نو بیا وشي، نو بیا داسې یو تاریخ رانشي. ځکه چې تاسو ویناست د هغه شهداو د وینو برکت دی چې په دښت کې موږ تاسو ناست یو، د هغه امنیت د هغو د وینو برکت دی چې موږ ته چې دلته راغلي د هغو ځایو څخه په دښت کې خیمه کې ناست یو، دا دوی د وینو برکت او دوی قرباني ده. شهداو ټولو ارمانونه همدا وه چې اسلامي نظام په دې خاوره حاکم سي. هغه دوی نن د خاورو میلمانه دي، دوی نن د خاورو هغه خوراک دي، خو هغه د دوی ارمانونه الله پوره کړله. خدای دې ورته ثبات و استقامت نصیب کړي. همدارنګه د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د مراسمو ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې یاد جومات په جوړولو کې همکاري وکړه. ښاغلي اسدي د دغه جومات جوړولو موخه د حق لارې شهیدانو یاد ساتل وښودل چې پر 15 جریبه ځمکه د بلخ ملي سوداګرو لخوا جوړیږي چې چارې به یې 18 میاشتې دوام وکړي. امروز در آستانه تجلیل دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی قرار داریم. در چنین روزی تاریخی خواستیم که از شهدای گمنامی که قبلا در مسیر شورای حیرتان اینجا مدفون بودن یادبودی بکنیم و یک ساختمان در اینجا با کمک و همکاری تاجران میسازیم که 10,000 متر مربع را اتمام میکنند. مبلغ اولیه که در نظر گرفته شده $100,000 است. دیگه 3 فاز داریم ما. یک گیت عمومی است که سر شورا زده میشه، یک مسجد است که به ابعاد 12 متر در 18 متر است و یک بنای یادبود گنبد شکل یک معماری اسلامی سنتی داریم که او محل همچی است شهداست. د یادونې وړ ده له دې وړاندې هم د اتلو شهیدانو د یاد ساتلو په نوم یو شمېر څلور لارې او ځایونه جوړ شوي.